د غزلزار مینوالو کتونکو ډېر زیاته مینه مې ومنئ. غازي نادان یم در سره او دغه نننۍ مرکه موږ نن د یو داسې لیکوال سره کړې ده چې هغه د تیرو 12 کالو نه د معذورۍ ښکار دی د یو ټریفیکي حادثې له وجې نه هغې دغه حد ته رسېدلي وو چې هغې معذوره دي، ګرځېدی نه شي. هر څومره هم که د ژوند دغه سخت پړاو کې روایت خوږمن صاحب ګیر دی، خو بیا هم د بلا مودې نه د پښتو ژبې او ادب دپاره لګیا دی، کار کوي، زیار کوي، وختونه یې ویستي دي او دغه یې واده کړې ده چې تر څو پورې زه ژوندی یم نو د ژبې له به کار کوم. هر څومره هم که د دې ژوند سخت دی خو بیا هم د دغه سختو مرحلو مقابله یې کړې ده او ادب له کار کړی دی او زیار یې کړی دی. نن د دې سره د دې په شعر د دې په ادبي هلو ځلو باندې خبرې کوو، د دې ستونزې اورو. ښاغلی د ملاګورو د سیمې د لوړې مینې دی او باقي مرکه به دلته وګورئ. تمام جهان میں تپوسونو باندې ځان ستړی کړو، تمام جهان میں تپوسونو باندې ځان ستړی کو، ته یو شیبې له چرته را نغللې یاره مرمه، ته د خوږمن د زړه د چغو نه یو سر را جوړ کړه، ته د خوږمن د زړه د چغو نه یو سر را جوړ کړه، که موسیقي دې جوړه نه کړله ستاره مرمه. ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. پروګرام دی ستاسو خپل غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو د ملاګورو د سیمې لوړې مینې ته راغلي یو او دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری چې ډېر یو زه چې کله دلته رالم نو ما یو د ژوند یو بل شان تصویر ولیدو، تاسو به هم کتلی. ښاغلی روایت خوږمن صاحب دلته ژوند کوي، اوسیږي. ښاغلی تقریبا د 13-14 کالو نه د معذورۍ دغه ژوند کوي. دا تصویر ډېر سخت دی د ژوند. تاسو دغه ویډیو مخکې چې کومه موږ وچلوله تاسو به کتلي. دوی نه موږ خبر شو عدالت بېتاب دی او تاثیر صاحب ډېره زیاته مننه کوو، هغې موږ خبر کړو چېرې دلته یو داسې مستند شخصیت ژوند کوي چې هغه معذوره دی خو د هغه خیال او د هغه فکر د هغه خیالونه د هغې دغه لیکل ډېر مضبوط دي او تاسو راشئ. نن موږ راغلي یو، نن به د دې سره د دې په ژوند باندې د دې په شعر باندې خبره کوو او ورسره به شعرونه هم اورو. د ټول نه مخکې خو خوږمن صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډېره مننه غازي نادان صاحب، ډېره مهرباني. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې ستاسو د ادب دپاره ډېرې هلې ځلې او ډېره مننه مو کوم چې تاسو دلته موږ دپاره ټایم وایسته. ډېره زیاته مننه. خوږمن صاحب خبرې او تپوسونه شعرونه دغه ټول هر څه به کوو، خو د دغه هر څه نه مخکې که زموږ دغه ملګرو سره خپل هغه روایتي پیژنګلو مو که نو خوشحاله به شو. ډېره مننه غازي نادان صاحب. زما روایت الله نوم دی، تخلص مې خوږمن دی، د ضلع خیبر ملاګورو اوسېدونکی یم. د کلي نوم مې لوڼه مینه دی او دلته د ژوند شپې ورځې تېروم. صحیح، ډېره زیاته ښه ده. خوږمن صاحب شاعري تاسو شروع کړه کومه وختو چې درته پته ولګېده چې یاره په روایت کې دننه یو خوږمن دی، یا که په اسانه ژبه کې ووایو د شاعرۍ ابتدایي آغاز دې د کله نه کړو؟ غازي نادان صاحب د شاعرۍ آغاز خو مې لږ د 2012 نه کړی و. هغه وخت ما ته پته ولګېده څه داسې کیسه وه چې زمونږ یو خپلوان وفات شوی و، هغه د پلار داسې څه لیکل کړي و. زه هغې نه ډېر متاثره شوم. ما وی چې دا کار زه هم کولی شم. تقریبا چې 2013 لږ به کال 14 پورې زه په ردیف کافیه وغیره باندې نه پوهېدم. هغې نه بعد ملګرو سره رابطې وغیره بیا ما ته پته ولګېده چې ردیف کافیه شعر څه ته وایي، وزن بهر، داسې لږه ډېره پوهه راته میلاو شوه. صحیح. خوږمن صاحب ستاسو په لاسو کې 2-3 ډایریانې ښکاري او باوري یم چې دا به هم تاسو ډکې کړي، خو تاسو لږ دغه ملګرو ته واضحه کوي چې څومره کار تاسو کړی دی او سم لیکلي دی. ډېر نادان صاحب لکه څنګه چې دلته خلک په پښتنو کې خاص کار غزل زیات خوښوي، ما هم په غزل کې زیات کار کړی دی. نظمونه مې هم لیکلي دي خو د شمار دي.
او نظم هم لیکلی په غزل کې مې ډېر کار کړی دی. صحیح ده. او دغه کار چې کوم شوی دی نو دا هم په دې کاپیانو کې دلته خوندي دی که نه دې لم څه کتابي شکل ورکړی دی؟ نه چې په دې کاپیانو کې خوندي دی او کتابي شکل مې نه دی ورکړی، مواد را سره موجود دی او دستي مې لا داسې څه اراده کتاب ته نه ده شوي. صحیح، ډېره زیاته ښه ده. او دا راته ووایي چې دغه کتاب په چاپ کې یا نور داسې څه ستونزې شته که نه تاسو په خپله خوښه نه چاپ کوئ؟ بس ستونزې خو مختلف قسمه کېدای شي. نادان صاحب څه د حالات د ژوند داسې سخت غوندې ژوند دي، خواهش خو هم شته انشاءالله چې داسې څه ټیم میلاو شي او مالي ستونزې هم دي نو چې موقع راته په لاس میلاو شي انشاءالله چې کتاب به ضرور چاپ کوو. او ستاسو دغه د بیمارۍ د مزوري چې کومه ده د دې څونه وخت کېږي ما خو هم ویل خو تاسو ورته لږ پخپله هم ووایئ او دا څنګه داسې دې حال ته تاسو راورسېدئ؟ ډېره مننه. زه یو اکسیډنټ کې 2004 کې غالبا زه ورکوټ یم. هغه وخت چې ما یو اکسیډنټ وکړ هغه وخت کې زما د حادثه د معذوري د هغې د وجې نه. صحیح. تاسو ته خو به ډېر تکلیفات هم وي، دغه ستونزې به درته ډېرې نو د ژوند دا یو ډېر که دا ووایم چې ډېر بدرنګه تصویر دی نو بد به مې نه ویلي که ستاسو د خیال دی؟ همدغسې ده نادان صاحب، د الله کارونه دي. څوک دا هم نه غواړي چې زما د یو ازغی قدرې مات شي یا د زما ګوته معمولي خوږ شي. خو بس د الله راکړه زه پرې رضا یم. خامخا تکلیفات خو په ژوند کې شته دی، بس د الله کار دی، الله پرې رضا ده. نو موږ په دې کې څه ویلی شو؟ ډېره زیاته مننه کوو. ستاسو ډېر ښه مستند معلومات تاسو زموږ دغه مینوالو له ورکړه. اوس به شعر درنه اورو او زموږ مینوالو ته به دغه ښایو چې که یو طرف ته ژوند دغه تصویر بدرنګه دی ښه نه دی نو بل طرف ته به دغه شعر په دغه غزلو کې دومره توان شته چې هغه موږ له ژوند او دغه باور راکوي چې یاره ژوند ښه دی. نو شعرونه به تاسو نه اورو. ډېره مننه غازي نادان صاحب. د غزل نه مخکې به دا داسې راویمه چې زه ستا د یاد کعبې ته په سجود ومه که نه وم، زه ستا د یاد کعبې ته په سجود ومه که نه وم، چې راغلې زما در ته زه موجود ومه که نه وم. او مننه. او بغیر له تا فراق په اوږدو شپو کې خبردار شوم، بغیر له تا فراق په اوږدو شپو کې خبردار شوم، چې ته مې په خوا کې یو وجود ومه که نه وم. ډېر زبردست. مننه. او د غزل مطلب ده چې وایم چې ته ګینې راغلی باور کې پټ یم، وایم چې ته ګینې راغلی باور کې پټ یم، لږ لږ در ګورمه او غلی درته ور کې پټ یم. مننه. وایم چې ته ګینې راغلی باور کې پټ یم او لږ لږ در ګورمه او غلی درته ور کې پټ یم. او بې باوري مې په ځان دې ته رسېدلې ده چې بې باوري مې په ځان دې ته رسېدلې ده چې خپل ځان ته لارې نیسم، خپل ځان ته سنګر کې پټ یم. ډېر ښه یار. مننه. او ستا خپل وجود د دایرې نه که شړلی یمه، ستا خپل وجود د دایرې نه که شړلی یمه، خو دا هم ومنه چې ستا په مست نظر کې پټ یم. ډېر مننه. او زما په حال باندې خو ته یو ښه خبرې خدایه، زما په حال باندې خو ته یو ښه خبرې خدایه، ګرمي مې کېږي او له ویرې نه څادر کې پټ یم. ډېره مننه. زما په حال باندې خو ته یو ښه خبرې خدایه، ګرمي مې کېږي او له ویرې نه څادر کې پټ یم. او مقطع ده جي چې مختصر ژوند دی خو دنیا په شر او زور اخته ده، مختصر ژوند دی خو دنیا په شر او زور اخته ده، خوږمن اوږدو یادونو تصور کې پټ یم. ډېر ښه. یو غزل به بله م اورو؟ جی ضرور. مننه دان صاحب. د غزل نه مخکې دا څو شعرونه چې در پسې کړي مې ژړا کوه خو داسې نه وه، در پسې کړي مې ژړا کوه خو داسې نه وه، راکړي وخت راله سزا کوه خو داسې نه وه. او مننه. او بدري جماله به په کور د ستا نوکره کمه، بدري جماله به په کور د ستا نوکره کمه، په خاپیرو کې هم بلا کوه خو داسې نه وه. مننه. او تر نیمو شپو پورې ژړېږم خدای ته سوال کومه، تر نیمو شپو پورې ژړېږم خدای ته سوال کومه، وړاندې ما هم په خوله دوا کوه
خو داسې نه وه. داسې نه وه. ډېر ښه، ډېر زبردست. مننه نادان صاحب. د مطلع عرض ده چې اسمان ته په کتو خو مې نظر په ختمېدو شو. اسمان ته په کتو خو مې نظر په ختمېدو شو، حیران یم دعا کې مې اثر په ختمېدو شو. مننه. منزل زمانه ورک دی پریشانه یم روان یم. منزل زمانه ورک دی پریشانه یم روان یم، د ژوند په بیابان کې مې سفر په ختمېدو شو. ډېر او مننه. یم خپله تنهایۍ کې داسې حد ته رسېدلی، یم خپله تنهایۍ کې داسې حد ته رسېدلی، د حد د انتها چېرته چې سر په ختمېدو شو. ډېر ښه دی. او مننه. او پوهېږم نه چې څه وایم خو ځان سره بوږنېږم، پوهېږم نه چې څه وایم خو ځان سره بوږنېږم، د فکر او د خیال زور مې اکثر په ختمېدو شو. ډېر او مننه. او مقطع ده چې ګودر وطن کې ګورمه خوږمنه خو توبه، ګودر وطن کې ګورمه خوږمنه خو توبه، ساحل هم د کلتور مې سمندر په ختمېدو شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. خوږمن صاحب په دغه دوو غزلو خو به کار ونه شي، ډایري هم غټه ده، نو یو پکې بل هم ووایي. ډېره مننه نادان صاحب. د یو څو شعرونه د غزل نه مخکې چې بلها موده وشوه چې څنګ کې در سره زه هم نه یم، بلها موده وشوه چې څنګ کې در سره زه هم نه یم، چېرته یاد کړی دی په هیره کې په خوله هم نه یم. ډېر ښه. مننه. او څه شاعري څه هوښیاري څه مجبوري ده زما، څه شاعري څه هوښیاري څه مجبوري ده زما، ځکه هر څه یم خو تا په وړاندې څه هم نه یم. ډېر ښه. او مننه. حالات مې ښه نه دي نو ډېره ګزاره کومه، حالات مې ښه نه دي نو ډېره ګزاره کومه، یاره که سپین را باندې وایې دومره ښه هم نه یم. ډېر. او مننه. او غزل دی چې یو ورکې لارې ته نظر یمه چې څه به کېږي، یو ورکې لارې ته نظر یمه چې څه به کېږي، په انتظار کې د دلبر یمه چې څه به کېږي. او مننه. ما به اکثر منع کول چې ترېنه نور خلک هم، ما به اکثر منع کول چې ترېنه نور خلک هم، خپله په هغو لارو سر یمه چې څه به کېږي. او شعر ده چې څنګه حیرانه راته ګورې څه خو وایه که نه، څنګه حیرانه راته ګورې څه خو وایه که نه، عینې ځان سره په شر یمه چې څه به کېږي. ډېر ښه. او مننه. او د ژوند صحرا کې ګرځومه سپورې وچې شونډې، د ژوند صحرا کې ګرځومه سپورې وچې شونډې، زه هم په تمه د کوثر یمه چې څه به کېږي. ډېر. او مقطع ده چې تل ننواتې کې ورځم خوږمن خو نه یې مني، تل ننواتې کې ورځم خوږمن خو نه یې مني، راغلی بیا په اوښکو تر یمه چې څه به کېږي. ډېر. مننه نادان صاحب. یو کلام دی پکې بل هم شي. ضرور. ډېره مننه نادان صاحب. دا یو خیري کلام به ویم چې د کلام نه مخکې دا دوه شعرونه چې ستا سترګې په تا مې هم پیرزو نه شي، ستا سترګې په تا مې هم پیرزو نه شي، ستا په سترګو داسې مین شوی یم. مننه. او سترګې مې ستا سترګو نه ویستی نه شم، سترګو مې ستا سترګو نه ایستی نه شم، زه په غبرګو داسې مین شوی یم. ډېر. مننه. د کلام مطلب ده چې نه د هغې پسې ځي نه د آینې پسې ځي، نه د هغې پسې، نه د هغې پسې ځي نه د آینې پسې ځي، خدای خبر بیا مې نظر کومې زاویې پسې ځي. ډېر. او مننه. او د حادثو مو زړونه داسې اوتر کړي دي چې د حادثو مو زړونه داسې اوتر کړي دي چې ښه او بد نه ګوري خو خلک تماشې پسې ځي. ډېر ښه یار بیا ووایه. او مننه. د حادثو مو زړونه داسې اوتر کړي دي چې ښه او بد نه ګوري خو خلک تماشې پسې ځي. ډېر ښه. او نادان صاحب شعر ده چې په دې موسم دې داسې څرنګه جادو کړی دی، په دې موسم دې داسې څرنګه جادو کړی دی چې ټول رنګونه د سپرلي دي لوپټې پسې ځي. بیا ووایه. مننه. په دې موسم دې داسې څرنګه جادو کړی دی چې ټول رنګونه د سپرلي دي لوپټې پسې ځي. ډېر. او شعر ده چې یو مې وجود دی ناتوانه بل مزل مشکل دی، یو مې وجود دی ناتوانه بل مزل مشکل دی، روان صحرا کې یم زنځیر کړی مې خپې پسې ځي. ډېر. او مننه. او مونږ لا اوس هم اخري شعر دی مکتب پکې نشته چې مونږ لا اوس هم هغه خلکو لاس نیوکه کوو، مونږ لا اوس هم هغه خلکو لاس نیوکه کوو چې مونږ تیرو کې ساتي خپله په ډیوې پسې ځي. ډېر ښه. ډېر زبردست. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه خوږمن صاحب. داسې یوه خبره یو پیغام به ورته ووایو چې هغه تاسو ګڼئ چې ضروري دی او دغه مینوالو له ورکوئ، نو مننه به. ډېره مننه در صاحب. مینوالو ته اورېدونکو ته زما دا پیغام دی او خاص مې دی ورته چې د ټولو نه اهم خو په اتفاق
باندې د ډېر کوشش وکړي بې حده ځکه چې هر څه په دې کې دي صحیح او بیا امن دپاره د کوشش وکړی شي محبت یو بل سره ملګرتیا شاعران دی ونازوي قدر دی هغوی له ورکړي او ما دغه پیغام دی چې په مینه محبت دې اوسي او په اتفاق سره ډېره زیاته مننه کوم ډېره مننه نادان صاحب ډېره مننه ای وخته ستا د تلو لارې زمونږ دي ستا نه دي ای وخته ستا د تلو لارې زمونږ دي ستا نه دي منزل که زمونږ نه شو مزلونه خو به وي قدرمنو د ملاګورو د سیمې د لوړې مینې ښاغلی روایت خوږمن صاحب تاسو واورېدو د دې که په دغه بیمارۍ باندې موږ خبره وکړه نو هغه هم تاسو واورېده بیا د دې موږ شعر واورېدو چې هغه څومره پوخت و بیا دې موږ له دغه یو پیغام هم راکړو د امن پیغام د مینې پیغام د اتفاق پیغام باید موږ په دغه باندې عمل وکړو خو دلته به زه یو خبره کومه دې سړي سره چې کوم د دې ژوند دی تاسو ټول ولیدو نو زمونږ خو اوله زمونږ چې کومه فریضه ده یا زمونږ فرض دي نو د ټول نه مخکې خو باید موږ تاسو مال دا ډایرۍ نه لږ راکړي که دې ته موږ وګورو نو دا هم دی کې چې کم از کم نه نو د 2 کتابو مواد په پکې اول کار خو دله دغه کتاب چاپ کول پکار دي ځکه چې دی نشي کولی چې دغه کتاب چاپ کړي یو خو معذوري ده بیماري ده بل دی نشي کولی چې دغه چاپ کړي مالی ستونزې هم دي دې نه علاوه چې کوم دی نو د انسانیت په خاطر باید موږ دله لاس ورکو او موږ دله دغه احساس هم ورکو چې یاره که ته بیمار نو زموږ دغه رونه ځکه چې مسلمان د بل مسلمان رور دی نو زموږ دغه اخلاقي فریضه چې موږ دله لاس ورکو دله احساس ورکو چې یاره موږ تا سره یو او ته روان اوسه موږ به درپسې شاته یو موږ ټولو له پکار دي بلکې په دغه خیر کار کې به زه هم د سره پوره مرسته کوم که دې دغه کتاب را جوړ کو چرته نو هغه به انشاءالله دې سره زما وعده ده چې زه به د خپل وس مطابق انشاءالله د دې کتاب کې منډه هم وامه زه به په خپل لاس کومه او دې نه علاوه که ملګرو د سره مدد وکړو ډېره زیاته مننه به تر بلې مرکې مو په الله سپارم په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار خیال ساتئ زموږ ملګری خوږمن صاحب په دعاګانو کې مه هېروئ د خدای په امان